د زړه غټ ارمان دې څه شی د دی؟ زړه غټ ارمان مې د مرګ د مخه څخه د زوی د واده ارمان مې دی چې مور او زه دواړه په دې واده خبر سو د خوشحالۍ زموږ تاته په لمانځه کې دعاوې وکړو. د زړه غټ ارمان دې دغه دی د زړه غټ ارمان مې د زوی واده دی چې د زوی واده مې وسي، بس د مرګ د مخه څخه د زوی د واده ارمان مې دغه دی چې مور او پلار یې دواړه د زوی واده وویني. د مرګ څخه مخکې د زوی واده د مرګ څخه مخکې د زوی واده وویني. د زوی د واده وویني. سلام علیکم. سړی مې څه جوړ په خیر، سړی په خیر، سړی په خیر، جوړ په خیر، څنګه شه دیدار خیراتی دیدار خیراتی په خیر، دیدار خیراتی خیر شه دیدار خیراتی. سلام جوړ په خیر، جوړ په خیر، باندې قبول جنت په نصیب په خیر. پروردگار جام دا دنیا سم که فقط دنیا دې سم که دا خلک سولې دعاوې درته کوي، دا سپېرژري دا تورژري دا دعاوې درته شکر دې چې ډېر خلک دعاوې راته دا چمان دا کونټیان دا ټول کومه ده؟ کراچي دي؟ کومه ده؟ کراچي خو هغه بل لکان دعاوې درته شروع چیش په خیر ښه دعاوې راته کوي. دا چمان شته دا ودونو کې داسې خوشحاله چې بل لکه څنګه ده دکانداري دي؟ څنګه ده؟ بیخي شکر دی، بیخي شکر دی. بل لکم دعاوې درته شروع دي یاره انشاءالله دا که خدای کولی انشاءالله د پرسو د پوښتنه به انشاءالله جمرات ته به روان سلامت ولې د یتیمانو سره د مسکینانو سره په دونه مینه ناکه خبرې کوي او داسې روانې ورسره دلته راوله چش لري؟ وریجې لرم. تېره واخه چې خوند یې وګورم. حاجي وکیل صاحب دا داسې وریجې دي چې ډېرې ښایستې وریجې دي. ښایستې وریجې دي؟ هو ډېرې خوندورې وریجې دي. لږ و په دا کوچني غږ دا څو والا دی؟ دغه لسي والا دی. د لسو افغانو وریجې راکړه. لسو افغانو وریجې به درکړم د خیر. هغه یو چا خپل پر موټر باندې نوشته کړي وو د لسو افغانو وریجې راکړه، مورچاک پر واچوه. دا داسې ښه چکني ورسره خورو؟ و چکني ورسره واچوه. دواړه سترګو دواړه سترګو. یا دا څنګه دا چبانو دا پرجان دا سپین سرې څوړي دعاوې درته شروع دي. شکر دی شکر. دا څنګه سړی دی د قربان سم، دا څنګه شخص موږ ته خدای را په نصیب کړی دی. د هر دا یتیم چې را روان دي بار وای واده نه دی واده نه دی په خوشحالي روان دي لکه خوشحالیان دي کوي دا یتیمان. زه چې قربان سم دلته راځه د زوی نوم دې نوشته کړی و؟ د زوی نوم خپل د زوی نوم نوشته کړی دی؟ ښه ما د زوی نوم نوشته کړی دی، بس داسې په سوچو کې وم چې یا پروردګاره د زوی د واده نوم مې نوشته دی، داسې نه خدای نه خواسته چې د وکیل صاحب یار شوی نه یم، نو دومره خبر شوی یم. د دفتر څخه زنګ نه دی درته راولی د کار دپاره یا د رد دپاره؟ د رد دپاره زنګ نه دی راولی نه د کار دپاره راته ولی دی. دا زړه مې په رپان کې و چې یا خدای داسې نه چې د زوی دې د لیست ښه ونه ویستل شوي نو زړه مې ډېر په رپان کې و. تر نیمۍ ډېر د لیست هغه خو درواغ راته ویلي وو، د نیمۍ د ډېر د لیست څخه ووتله. نو داسې مې زړه په رپان کې و چې یا خدای داسې نه چې د زوی نوم دې د لیست پاک. ښه یو پوښتنه درې پوښتنې درڅخه کوم. درې پوښتنې. که د زوی د لیست څخه ووتی څونه درد لري؟ دا دومره درد لرم چې بس زړه مې د خدای بې وعدې د لیم زاره شوي توبه خدای دې نه کوي. او د ګرد خلک به دا ساریان تللي چې په ده څه وسول، مګر هغه به زه د پریشانۍ زړه به مې داسې خراب شوی، زاره به مې چودل شوی، راباندې تاوان به یې د رد باندې تاوان به یم. خدای نخواسته خدای دې نه کوي. او که داسې چې د زوی مبارکي دې درکړي اوس کارت ور په غاړه کو او ګل ورکو کیک ورکو خدای دې د جنت ځای دې باندې پروردګار خو دې الله دیدار در باندې وکړي، الله دې په جنت کې ځای درکړي، پروردګار خو دې هغه په نصیب کړه چې د پرسو بې باساسته جنت ته ورسې. دونه خوشحاله کېږم، دونه خوشحاله کېږم. دغه دې د زړه غټ بل ارمان نه لرې؟ بل ارمان نه لرم، بس دغه مې ارمان دي چې د زوی د واده ارمان. پر دې دنیا بل هېڅ ارمان نه؟ یا پر دې دنیا بل ارمان نه لرم، بس دغه د زوی د واده ارمان لرم. دا څومره ښایسته پکې دا د لسو افغانو وي؟ دا د لسو افغانو وي. څنګه وکړمه د لیست چې وباسم ستا په خوله کو د لیست وباسم چې کار زه به بیا راله باره به بیا راله شم چې پاکان څه وسو څه وه باره زه پر ځان زه به بیا راله شم چې دا څنګه اختیار او انصاف او عدالت او خوښه ستا چې اوس یې زه به له خوشحالي وکړم. ته خوشحالي کړم؟ زه له خوشحالي چې دا کار تا ته درکړم چې تی ور په غاړه کې الله ستا سره کار کوم. دا خو مې بیخي د خوشحالۍ ځای دی، دا خو مې بیخي د خوشحالۍ ځای دی.
الله صدقه دا دې ته ور بغاړه کا استاد صدقه ستا قربان نه نه ما دا څنګه ساتي الا الله سبحان الله سبحان الله بسم الله دا الرحمن الرحيم بس د کورس دي جنت او ګلان راو عثمان او ګلان لکه زما د زوی واده چې وکړه دا چې دغه شی وکړو تا خو داسې اتڼونه دې وکړل خپل زوی په واده باندې د شاتانو نو چې دی به ماتان وکړي که نه اتڼ نه وم در سره تړون به ورته وکړو د خیر که خدای کوي دا والله دې مرمنده شي سبحان الله دا په نصیب در کې دا دي مبارک دې زه مبارک ښه نو اوس دا کیک څه پکې دا کیک به که ستا اجازه یې په کورنۍ باندې به یې شمار کړو ته په خپلو بچیانو په دغه مېرمنو باندې به وخورو که ستا اجازه یې نو یا دا خو د ده دغه دی دا څومره خوشحالي شراله مبارک شه دا دی حاجي وکیل صاحب دومره ښایسته کیک یې درته دا دا دی څه پکې په کیک باندې څه کوئ کیک پلاو وړو ده څه پکې دا څه کیک په دا خلکو باندې خورې کیک او کوي وړي یا وړو په دغه مېلمنو به وخورو په دغه مېلمنو به وخورو ول چې په دا خلکو یې وخورې یا د خلک ګورن د مېلمنۍ سګي پر لارې دي ځان په مېلمنو مېلمنو به وخورو خدای دې نیک مبارک خدای دې پای کړه جنت فردوس در په نصیب کې اوس خو به آرام کوو څونه خوشاله 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 لکه څه بچی دي په لاس راځي دغه دې ویره دې ډېره درلودله څونه په تکلیف چې خبر شوې چې دا خلک وتلي دي د لیسته څخه پریشانه بم دومره پریشانو چې بلا نو د خدای به واجب بر باندې ورسو بوای الله اکبر استغفر الله خدای دې نیک خدای دې نیک خدای دې خیر خدای دې د بخت کې درپس خدای دې درپس د بخت خدای دې درپس د بخت الله دې یا فرصه به بس خاص پروردگار دې جنت فردوس در په نصیب الله دې خدای دې نیک مبارک تعالی جدار د باندې او الله دې د خدای الله جدار خدای در باندې الله جدار خدای باندې الله جدار دا دې دوه خوشالي پار کال کې او خوشالي لري مختور سره قربان خدای پامان الله جمع کړ